حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا ودريجي لله الله لرا قانتين عاجزي كونكي قوموا باندې قیام فرض ودريجي معلومیږي لمونځ کې قیام فرض دی فرضي لمونځ کې بې عذره په ناستو نه دی سي او نفلي لمونځ کې قیام فرض نه دی د وترو حدیث دلیل دی او د فرضي لمونځ په اړه رسول الله فرمایي د عمران ابن حسین حدیث دی صل قائما فولاړ لمونځ کوه فإن لم تستطع فقاعدا که د ولاړې وس نو په ناست دی د دې وس دی نو په اړخ باندې لله ودرېږي خاص د الله دپاره په دې کې رد رالی په هغه قیامونو باندې چې غیر الله ته کېږي غیر الله ته ولاړې په نیت د تعظیم حرامه او غیر الله ته ولاړې په نیت د عبادت باندې شرک ده لکه بریلیان قبرو ته راشي او هلته په احترام لاس په نامه ورته ولاړ دا شرک ده او د تعظیم دپاره لکه امیر ناست دی او څوک د تعظیم دپاره ورته ولاړ دي دا حرام عمل دی نبي صلی الله علیه وسلم د دې څخه منع کړی صحیحینو کې حدیث دی رسول الله سورلی غورځولی و ځنګون یې خوږ کور کې اووه ورځې مسجد ته نه راوتی صحابه عیادت ته ورغلو پوښتنې ته چې ویې کتئ رسول الله په ناستې لمونځ کوي ولې قیام نشي کولی ولاړې نو صحابه شاته ورپسې ودرېدو په ولاړې باندې رسول الله په لمونځ کې اشاره ورته وکړه ان اجلسو کښېنئ کښېنول او د سلام بعد یې ورته ویل تاسو نږدې واست چې داسې عمل وکړي لکه څنګه چې اعاجم کوي عجم خلق چې بادشاهان امیران ناست او دوی د احترام دپاره ورته ولاړ امام د اقتدا دپاره دی تاسې به په هغه پسې اقتدا کوئ کله کې په ولاړو لمونځ کوئ اذا صلى قائما فصلوا قیاما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون که په ولاړې لمونځ کوئ په ولاړې به ورسره کوئ که په ناستو لمونځ کوئ نو په ناستو به ورسره کوئ اجمعون ټول نو ګوره چې په لمونځ کې نبي صلی الله علیه وسلم دغه کیفیت نه کو خوښ چې په لمونځ کې فرضي لمونځ کې قیام فرض دی چې امام د عذر د وجې ناست وي او مقتدي هېڅ عذر نه لري هغه ته وایي تم کښېنه ولې دا مشابهت راځي د اعاجمو سره چې امیر یې ناست او خلک یې ورته ولاړ د احترام دپاره نو چې په لمونځ کې دا حکم دی خارج د لمونځ خو به طریق اولا دا حرام دی مسله باندې پوه شئ انشاءالله او لمونځ کې مو دا مسله یې زده کړه چې امام د عذر د وجې ناست لمونځ کوي او مقتدیان عذر نه لري هغه به څنګه کوي ولاړې به کوي که به په ناستو کوي امام احمد رحمه الله مذهب دا دی چې په ناستو به کوي امام ابو حنیفه وایي یا مقتدي قادر په قیام دی به په ولاړې کوي امام ابو حنیفه دلیل نیسي د بخاري په بل حدیث باندې چې رسول الله په مرض موت کې په هغه مرض کې چې دی ځینې وفات شو راووتی نو صحابه ورته لمونځ ورکړی په ناستو او شاته صحابه چې وو هغه ولاړو نو امام ابو حنیفه وایي چې په دې حدیث باندې مخکنی حدیث منسوخ شوی دی دا خو د رسول الله خیري عمل په دې باندې مخکنی منسوخ نو مقتدي به هلته کښېني کې قدرت په قیام نه کې قدرت په قیام وو هغه به ولاړ امام دې ناست لیکن راجع کول د امام احمد دی دا منسوخ نه دی دا حکم مخکنی حدیث او دا ورسنی حدیث امام صاحب دلیل ورباندې وایي دا جلا واقعه ده دا جلا صورت دی دا حدیث مکمل وکتل سی په دې بخاري کې نو صورت د مسلې دا راوځي رسول الله راووتی ابوبکر لمونځ ورکوئ لمونځ شروع سوی دی په ولاړې باندې ابوبکر هم په ولاړې لمونځ کوي مقتدیان هم په ولاړې لمونځ کوي رسول الله رالی سب ته رالی ابوبکر چې پوه سو چې رسول الله رالی ځکه صحابه وو هغو لاسونه وکړه پول کې سبحان الله وویل لاسونه وترپول ابوبکر وکتل شاته رسول الله یې ولیدی په سب کې نو هغه اراده وکړه چې را شاته نبي صلی الله علیه وسلم ورته خپل ځای باندې ودرېږ هغه لاسونه پورته کړو د الله حمد یې ووایي چې نبي ما ته دونه شان راکوي دونه مقام راکوي زه تا پسې لمونځ کوم الله حمد یې بیا را شاته رسول الله مخته شو نو رسول الله کښېنستی ابوبکر ولاړو مقتدیان هم ولاړو د نبي صلی الله علیه وسلم اواز ټیټ و ټولو ته نه رسېدی نو د رسول الله تکبیر ابوبکر صحابه ته رسوی نو دا ګوره جلا صورت و دا هغه صورت دی چې لمونځ په ولاړې شروع سوی دی خو په منځ کې عذر پیدا شو امام بدل شو معذوره امام سی په ولاړو قدرت نه لري دا رالی په ناستو یې لمونځ شروع او مقتدیانو مخکې په ولاړو شروع کړی دی نو هغه دې په ولاړو پسې ختم کړي دا جلا صورت دی نو که داسې صورت نن هم پیښ سي مثلا لمونځ په ولاړې شروع دی ټول امام ته د لمونځ په منځ کې عذر پیدا شو پښې درد وکړی نور درېدلی نشي
کښېنستی مقتدیان دې بیا نه کښېني ځکه لمونځ په ولاړو شروع دی په ولاړو دې هغه ختم کړي امام دې ناست وي په دې حدیث عمل داسې راځي او که د لمونځ د سره څخه مقتدیان خبر وي چې امام معذور دی امام په ناستو لمونځ شروع کړي د شروع څخه بیا به مقتدیان هم ورسره کښېني له مخکې له وجې د مخکني حدیثه وقوموا لله ودریږي خاص الله لره قانتین د قنوت دوه ترجمې طاعت خشوع دا دواړې ترجمې د سلفو سره نقل ودریږي خاص الله لره قانتین طاعت کوونکي قانتین عاجزي کوونکي فإن خفتم فرجالا او رکبانا نو که چیرې تاسو ویرېدلاست د دشمن سره په جنګ اخته واست دونه ټیم ونه سوی پیدا کولی چې یا په جماعت باندې یا انفرادي توګه صحیح طریقې سره لمونځ وکړئ دونه ټیم ونه سوی پیدا کولی ویرېدلاست فرجالا او رکبانا یعنی فصلوا راجلین او راکبین دلته فصلوا لفظ مقدر دی رجالا به حال سي لضمیر د صلو څخه لفاعل د صلو څخه فصلوا لمونځ وکړئ په داسې حال کې رجالا یعنی راجلین چې پیاده روان یاست او رکبانا یعنی راکبین یا په داسې حال کې چې سپاره یاست نو دا د صلات خوف یو طریقه بیان شوه د صلات خوف په احادیثو کې ډېرې طریقې ذکر کیږي دا به وروسته آیات کې واذا كنت فیهم فاقمت لهم الصلات په آیات کې به انشاءالله لږ څه ناڅه تفصیل ذکر کړو خو دلته یو صورت د صلات خوف ذکر شو چې خوف شدید وي جماعت نشي کېدلی انفرادي توګه هم څوک په صحیح طریقه لمونځ نشي کولی نو په دې رفتار کې په دې ځغاسته کې که پیاده وي او که په سورلۍ سپور وي په دې جنګ کې د جنګ په شروع کې دي هم لمونځ نه قضا کوي هم د جنګ کوي هم د لمونځ کوي هم د ځغلي شاته و مخته یمین و شمال ته هم د لمونځ کوي معلومیږي چې لمونځ څونه مهم رکن دی په اسلام په دې حال کې هم نه پاتېږي په دې حال کې د دې څخه معلومیږي د لمونځ اهمیت چې لمونځ په اسلام کې دومره مهم رکن دی چې په دې سخت حالت کې هم پاتې نه دی دا چې په لمونځ کې جماعت دومره مهم دی چې په دې سخت حالت د خوف کې هم پاتې نه دی وروسته آیات به په دې کې راځي چې کوم په جماعت سره لمونځ کوئ په جنګ کې نو طریقه به هغه یې چې وروسته بیانېږي د لمونځ په اهمیت باندې په مسلمانانو کې څوک پوهېږي محدثین اهل الحدیث ځکه څونه اهمیت چې قرآن او حدیث ورکړی دی په هغه اهمیت دوی ورته قایل دي د قرآن د حدیث څخه معلومیږي چې لمونځ دونه مهم دی چې تاریخ یې کافر دی قرآن څه معلومیږي او حدیث څه قرآن څه کومو آیتونو څه ډېر دي یو د هغو څه د سورة المدثر آیت دی ما سلککم فی سقر قیامت کې به پوښتنه وشي جهنمیانو څخه جهنم ته څه شی راوستاست قالوا لم نکو من المصلین لمونځ مو نه کول ګوره دلیل شو چې لمونځ پرېښول په جهنم کې د همیشهتوب سبب دی داسې 29مه سپاره کې یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون قیامت کې به الله تعالی خپله پونډۍ لوڅه کړي څنګه چې د الله د شانه سره شایي سجدې ته به خلک راوبولي مؤمنان به وکړي منافقان به نشي کولی ولی به یې نشي کولی وقد كانوا يدعون الى السجود دنیا کې دوی دعوتېدو نیکوله حي على الصلاة حي على الفلاح اورېدی خو لمونځ ته نه راتله نو دې څه معلومه شوه چې چا په دنیا کې لمونځ نه یې کړی قیامت کې الله ته سجده نشي لګولی او سیوې نه لګوي هغه به خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلۍ جهنم ته به ذلیل سترګې ځي د کفارو په سب کې دا چې د نورو آیتونو څه معلومیږي احادیثو کې ډېره تشریح رسول الله کړې ده لکه یو حدیث د صحیح مسلم دی او د سننو د بخاري څخه بغیر نورو ټولو کتابو کې راغلی دی رسول الله فرمایي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر زموږ او د مشرکینو ترمنځ تعارف په لمونځ دی زموږ د مسلمانانو تعارف په لمونځ کیږي که چا کې لمونځ نه و دا مسلمان نه معرفي کیږي من ترکها فقد کفر چا که پرېښوی کافر شو دا چې د صحیح مسلم بل حدیث هغه کې رسول الله فرمایي بین المؤمن وبين الكفر والشرك ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة د سړي او د کفر او د شرک ترمنځ دا لمونځ پرېښول دي چې لمونځ یې پرېښوئ باډر یې مات کو کفر او شرک ته واوښتی او که لمونځ کوئ د کفر او د شرک څخه بچ دی چې نور نواقص د اسلام پکې نه وي
نو دا حدیث کې کفر شرک دواړه ذکر شو، نو معلومیږي چې د لمونځ پرېښولو هم سړی کافر کېږي او هم مشرک کېږي بیا. او داسې بل د سننو حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا که په دې لمونځ باندې حفاظت وکړئ کانت له نورا ونجاتا وبرهانا یوم القیامه، قیامت کې به یې د لپاره دا رڼا وي، دلیل به وي، شفاعت کوونکی وي. او که چا پرېښوی نو دا به په قیامت کې نور رڼا او حجت نه لري، او د حشر به د چا سره وي؟ د ابی ابن خلف، د فرعون سره، د حامان سره، د قارون سره، او د ابی ابن خلف. نو دا خو رؤوس الکفر دي، ائمة الکفر دي، ائمة الکفر سره به د حشر وي قیامت کې. بل د حدیث د عباده او داسې نور پکې ډېر دي. خلاصه دا د چې تارک الصلات قرآن او حدیث ته معلومیږي چې کافر دی. قرآن کې یو بل ډېر ښکاره دلیل د سورې توبې د آیات مه هېروئ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانكم في الدین. بل آیات کې همدلته سورې توبه کې فخلوا سبیلهم، اول فخلوا سبیلهم، دوم آیات فإخوانكم في الدین. که دوی توبه وایستله د کفر شرک لمونځ یې قایم کو، زکات یې ورکړئ، نو بیا ستاسې ورونه دي په دین کې. نو خو معلومه شوه چې که لمونځ نه کوئ بیا ورونه نه دي. لکه د کفر شرک چې توبه نه باسي نو ورونه نه دي، که لمونځ نه کوئ هم ورونه نه دي، که زکات نه ادا کوئ هم ورونه نه دي. په دې وجه ابوبکر رضی الله عنه له تارکو زکات سره جهاد اعلان کړی، جهاد یې ورسره کوئ. او آثار د سلفو په دې کې ډېر دي. ابن ابي مليكه وایي چې ما شقیق ابن سلمه وایي چې صحابه اصحاب د رسول الله هغوی ما لیدلي دي چې د یو عمل پرېښول یې کفر نه ګڼئ غیر له لمونځه، د لمونځ پرېښول یې کفر ګڼئ. نو صحابه هم د لمونځ تاریک کافر بلئ، د لمونځ پرېښول یې کفر ګڼئ. بیا په دې کې د علماو یعنې دا خبره یې ګوره اتفاقي نه ده چې تاریک د صلات کافر دی، خو راجح قول پکې دا دی چې تاریک الصلات کافر دی. دا د امام احمد رحمه الله مذهب دی، دا د امام بخاري مذهب دی، دا د ابن حزم مذهب دی، دا د ډېرو محدثینو مذهب دی چې تاریک الصلات کافر دی. خو په دې کې بیا اختلاف دی چې د ټولو لمنځونو تاریک کافر دی که د یو لمونځ. یو لمونځ چې دائما یې پرېښی وي یا یې ټول لمنځونه پرېښي دا کافر دی، او که په ټول وخت کې یو لمونځ یا قصدن قضا کو دا هم کافر کېږي. په دې کې اختلاف. د ابن حزم مذهب دا دی چې یو لمونځ یې قصدن قضا کو دا هم کافر کېږي. د امام احمد مذهب هم دا دی چې یو لمونځ یې قصدن قضا کو دا کافر دی. لیکن د ځینو نورو علماو لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه او د عربو اوسني چې کوم معاصر علما دي شیخ محمد بن صالح العثیمین، هغه دې لره ترجیح ورکوي چې که یې ټول منځونه پرېښول بیا کافر دی، یا یې په ټولو کې یو علی الدوام پرېښوي، د سهار لمونځ یې د سره کوئ نه، نور یې کول خو د سهار دا نه کوئ، د جمعې دا یې پرېښوي نور یې کول جمعې لمونځ یې نه کوئ، یو یې دائما پرېښوي یا یې ټول پرېښوي دا کافر. او که یې کول ټول خو کله نا کله یې قصدن قضا کول نو لوی ګناهګار دی، خو کافر وای نه دی. دی دلیل په څه باندې وایي؟ په دې احادیثو کې چې الصلات لفظ راځي، دوه حدیثونه چې مخکې ما تاسو ته وویل الصلات کلمه پکې راغلی، او الصلات کې د الف لام لپاره د جنس دی، جنس لمونځ کې پرېښی و بیا کافر دی. نو جنس لمونځ هلته پرېښول کېږي چې ټولې پرېښي، یا یې په دې پنځو کې یو علی الدوام پرېښي، علی الدوام بیا کافر کېږي. خو که یې کله ناکله قصدن پرېښول بیا یې جنس لمونځ پرېښی نه دی، یو فرد له افرادو یې پرېښی دی، نو بیا نه دی کافر. دا یې دلیل دی. لیکن قول ډېر قوي نه معلومیږي. د دلایلو د ظهور د وجې د صراحت د وجې هغه قول قوي دی چې قصدن د یو لمونځ ترک بې عذره دا هم کفر دی، انسان ورباندې کافر کېږي. ځکه په د یو فرد کې هم جنس شته، دا یو فرد چې پرېښوی په دې کې هم جنس شته، وایي که جنس یې پرېښوی. بل په دې بل حکم کې په مسلمانانو باندې تعمیه راځي. تعمیه مثلا وایي که یو لمونځ علی الدوام پرېښوی بیا کافر دی، که علی الدوام پرې نه شوی بیا نه کافر کېږي. نو دا دوام خو تر مرګه پورې چاته نه معلومیږي چې دی به تر مرګه پورې په دې ترک باندې دوام وکړي او که به یې بیرته شروع کړي، نو خو سړی حکم د کفر له سره ورباندې لګولی نشي. چې مړ شي ته نه به پوهېږې چې د مسلمانانو په جره کې پټ کړم که د کفارو، تا ته څه معلومېږي چې دوام به یې کړی په ترک د لمونځ او که به یې نه یې کړی، جنازه ورباندې کوې او که یې نه کوې. تعمیه راځي، جهالت راځي په مسلمانانو چې حکم دې مړي لره د چا ورکړي، د مسلمان او که د کافر. نو راجح قول دا معلومېږي چې ترک د یو لمونځ
هم کفر دی د اسلام ته سړی ورباندې وځي کافر کېږي ورباندې دا د لمونځ اهمیت دی فإن خفتم رجالا که تاسو ویرېدلاست د دشمن څخه نو لمونځ وکړئ په داسې حال کې چې تاسو پیاده یاست او رکبانا یا سپاره یاست فاذا امنتم نو کله چې په امن سواست فاذکروا الله بیا د الله ذکر کوئ یعنې لمونځ کوئ کما علمکم لکه څنګه چې الله درښولې ده تاسې لره طریقه ما هغه طریقه لم تکونو تعلمون چې تاسې نه ورباندې پوهېدلاست فاذکروا الله ذکر کوئ د الله یعنې لمونځ کوئ لمونځ د الله تعالی لوی ذکر دی په دې وجه فرمایي واقم الصلاة لذکري سوره طه کې فرمایي لمونځ قایم که زما د رایادولو دپاره کما علمکم په دې جمله کې یو لویه فایده زده کړئ احادیث د الله د خوا دي لمونځ وکړئ کما علمکم په هغه طریقه لکه څنګه چې الله تاسو ته درښولې نو دا خو واضحه ده هر څوک چې دا قرآن تلاوتوي چې په قرآن کې دا طریقه الله موږ ته نه ده راښولې نو چیرې راښولې ده رسول الله په احادیثو کې او الله تعالی نسبت ځان ته وکړئ کما علمکم لکه څنګه چې الله درښولې ده نو معلومیږي چې احادیث د چا د خوا دي د الله د خوا دي ما لم تکونو تعلمون دا خطاب اول نبی بیا صحابه او بیا ټول امت ته دی تاسې نه په پوهېداست دا دلیل شو چې علم غیب د رسول الله سره او د صحابه کرامو سره نه په پوهېدلو د لمونځ په طریقې الله ور زده کړه نو نه نبي سره اخیسته د غیب علم نه د اولیاو سره سلکه صحابه والذین یتوفون منکم او هغه کسان چې وفات کیږي له تاسو ویذرون ازواجا ښځې پرېږدي وصیة لازواجهم لازم دی ورباندې وصیت کول د خپلو ښځو په باره کې وصیة مفعول مطلق دی لپاره د فعل محذوف یوصون وصیه وصیت به کوي په وصیت کولو لازواجهم د خپلو ښځو دپاره متاعا د فایدې ورکولو د نفقې ورکولو الی الحول تر کاله پورې غیر اخراج په داسې حال کې چې نه به وي اخیستل سوی غیر اخراج مصدر مبني للمفعول مخرجات نو دا بیا حال دی لازواجهم څه په داسې حال کې غیر اخراج چې دی به نه وي مخرجاتي ایستل کېږي به نه دې آیت کې بله عیده د وفات ذکر شو چې یو کال مخکې څو وخت ذکر شو 4 میاشتې لږ او دلته یو کال نو د دې آیت په تفسیر کې 2 قوله دي امام بخاري هغه کتاب تفسیر کې دا دواړه قولونه را نقل کړي دي یو د عبدالله ابن زبیر قول یو دا منسوخ دی یو کال عیده مخکې لازمه وه او بیا دا منسوخ شو په 4 میاشتې و 10 شپې وه نو سوال خو دا دی چې منسوخ به مخکې وي او ناسخ به وروسته نو دلته خو هغه آیات چې 4 میاشتې و 10 شپې دی هغه مخکې دی ناسخ مخکې دی او منسوخ وروسته دی او دا خو د قاعدې خلاف نو جواب دا دی چې دا په ترتیب کې مخته دی او په نزول کې څنګه دی وروسته دی نزول کې هغه آیات د دې څه وروسته و دا مخته خو په دې ترتیب کې چې عثمان او قرآن ترتیب کړی دی دا هم د رسول الله په هدایت دی په دې کې مخته دوم قول امام بخاري را نقل کړی دی د قتاده څه دا تابع عالم دی د تفسیر هغه دا منسوخ نه دی دا استحبابي عیده ده په مخکې آیت کې فرضي و عیده و واجبه عیده 4 میاشتې و 10 شپې واجبه ده او دا بیا مستحبه ده کاله پورې د دا ښځه د خاوند په کور کې پاتې او په دې قریبانو باندې مستحبه ده چې کاله پورې دې ته ونه وایسته ووځه نفقه دې ورکوي او په خاوند چې مړ کېږي مستحبه ده چې دا وصیت وکړي نو هغه کسان چې وفات کېږي له تاسو ویذرون پرېږدي ازواجا خپلې ښځې وصیة وصیتونه دې وکړي په وصیت کولو سره لازواجهم د خپلو ښځو په باره کې نورو ورثو ته دې وصیت وکړي متاعا د خرچې و نفقې ورکولو تر کاله پورې غیر اخراج په داسې حال کې چې مخرجات ایستل کېږي به نه په زور باندې فإن خرجنه که په خپله خوښه وتلې دغه واجب عیدې وروسته 4 میاشتې و 10 شپې وروسته دوی په خپله خوښه وتلې نو فلا جناح علیکم په تاسو باندې ګناه نشته فیما فعلن فی انفسهن په هغه څه کې چې دوی یې کوي په خپلو ځانو چې بیا سینګار کوي د بل خاوند دپاره ځان تیاروي چې مرکه ورته راولي من معروف د شریعت مطابق چې کوم ډول سینګار کوي نو په هغې کې بیا تاسې ګناهګار نه یاست والله عزیز حکیم الله غالب ذات دی خاوند حکمت راجح هم دا ده
چې دا منسوخ نشي او دا مستحبه عیده شي. لوجه د دې جملې فإن خرجنا که دوی خپله وتلې، که دا فرضي عیده وای بیا الله نه ویل چې فلا جناح علیکم ګناه نشته، بیا به دوی مجبورې وي چې خامخا به کښېنئ. که وتلی اولیاو به رامنع کولې چې نه به وځي، نو معلومیږي دا استحبابي عیده ده. نو فإن خرجنا که دوی وتلې د واجب عیدې وروسته، خو د مستحب عیدې د پوره کېدو مخکې، د کال د پوره کېدو مخکې، نو فلا جناح علیکم په تاسو ګناه نشته. فیما په هغه څه کې فعلنا چې دوی کوي په خپلو انفسو کې من معروف د شریعت مطابق، چې بل مرکچي لره ځان شینګاروي قریبانو کرځي. والله عزیز حکیم، الله غالب ذات دی خاوند حکمت. وللمطلقات متاع بالمعروف، او د طلاق سویو ښځو دپاره تحفه ورکول څه د عرف مطابق حقا علی المتقین، لازمه ده په متقیانو باندې. د دې آیات تشریح مخکې تېره سوه چې دا د ټولو مطلقاتو دپاره د متعې حکم کوي. د آیات مستحبه ده که واجبه ده؟ سعید بن جبیر ابو العالیه ویلو چې واجبه ده، او نور جمهور علما وایي مستحبه ده. واجبه یوازې د هغې مطلقې دپاره ده چې هغه قبل الدخول طلاق کوي او مهر یې نه وي ټاکلی. د عیدې مسایل تمام شول. په اخر کې الله تعالی د دې کورني نظام چې کوم مسایل وویل، نو په دې باندې موږ لره ټینګوالی راکوي. کذلک یبین الله، داسې الله بیانوي لکم تاسو لره آیاتي خپل آیتونه، د دې لپاره چې تاسې په نظام باندې پوه سئ. لعلکم تعقلون، د دې لپاره چې تاسې عاقلان سئ، تاسې پوه سئ د کور په نظام تدبیر المنزل باندې. دې څه معلومیږي چې عقل قرآن کې پیدا کېږي، د الله تعالی په آیتونو کې پیدا کېږي. عاقل انسان هغه دی چې د قرآن د حدیث مطابق زندگی تېره کړي. د دې څه وروسته بني اسرائیلو د هغوی یو څو واقعات الله تعالی وایي د کمې فایدې دپاره. نو فایدې پکې ډېرې. یو فایده مؤمنانو ته توکل ورکول، په الله باندې توکل وکړئ، ځکه خیر و شر دغه په لاس کې، مرګ و ژوند دغه په لاس کې. د مرګ څه د ویرې د وجې، د چا د شر څه د ویرې د وجې، د حق څه مه تېرېږي. دا واقع واورئ چې د مرګ څه د ویرې د وجې دا خلک تللي وو، نو بچ نه سول، الله مړ کړو، بیا یې بېرته را ژوندي کړل چې په دوی باندې هم دا خبره وویني او د نورو خلکو دپاره هم د دې واقعه پند وګرځوي چې مرګ هغه په اسبابو کې نشته او بچاو ستا په تدبیر کې نشته، دواړه د الله په قدرت کې. نو یو فایده دا ده چې مؤمنانو ته توکل الله ورکوي. دومه فایده قتال فی سبیل الله لره، جهاد فی سبیل الله لره ترغیب دی چې جهاد فی سبیل الله د مرګ څه د ویرې د وجې مه پرېږدي. دا په دې اوله واقع کې دا فایده ده. دومه واقع به الله تعالی ذکر کړي د بني اسرائیلو، نو هغې کې به دا فایده وي چې د ملګرو د کموالي د وجې چې جهاد در باندې فرض شي، د ملګرو د کموالي د وجې مه پرېږدي. ولې نصرت د الله په لاس کې دی. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. ډېر وخت وړه ډله د الله په نصرت په غټه ډله باندې کامیابه شوې. نو قتال فی سبیل الله ته ترغیب دی، او موانع د قتال چې کوم دي، ویره له مرګه، د ملګرو د کموالي احساس، دې موانعو باندې الله رد کوي. دا موانع نه دي، د دې د وجې قتال مه پرېږدئ. او دا چې نورې فایدې به یې ذکر شي ځای په ځای. د مخکې آیتونو سره مناسبت دا دی، مخکې د قتال حکم وسو او ځینې مسایل د قتال ذکر سوله د سیاست مدني دپاره، نو دا آیتونه قتال لره ترغیب دی. د نږدې آیتونو سره تعلق دا دی، نږدې آیتونو کې د طلاق مسایل ذکر سول، نو په طلاق باندې خاوند بې ښځې شي او ښځه بې خاونده شي، زړونه یې مات شي، خاص کر د ښځې زړه ډېر مات شي او په دې غم و فکر کې چې ما ته به نفقه څوک راکوي، زه به شپه چیرې تېروم. نو الله تعالی توکل ورکوي چې ته نه مړه کېږې چې ته ما ته به نفقه څوک راکوي. مرګ و ژوند د الله په لاس کې دی، خیر و شر دغه په لاس کې. دا واقعات واوره. د نږدې آیتونو سره دا مناسبت. بل مناسبت دا دی، نږدې آیتونو کې د وفات خبره وسوه چې ښځه خاوند یې وفات شي، نو د دې عیده به څه وي. دلته د قتال مسلې ذکر کېږي، ځکه په قتال کې دا وفات ډېر راځي، قتل ډېر راځي. نو دا یې بل مناسبت. الم تر الی الذین خرجوا، آیا نه ګورې ته
یا آیا ندی کتلی تا مراد د کتلو څه علم دی آیا ستا علم ندی رسېدلی دې کسانو لره الی الذین خرجوا من دیارهم وهغه کسانو لره چې وتلي وو د خپلو کورونو و کلیو وهم الوف او دوی په زرګونو یا وهم الوف دوی په خپل منځ کې مینه او محبت کوونکي وو حذر الموت وتلي وو د مرګ د ویرې د وجې فقال لهم الله موتوا نو الله ورته مړه سئ ثم احیاهم بیا یې راژوندي کړل ان الله لذو فضل علی الناس بېشک الله په خلکو باندې فضل والا دی ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیات خلک دا شکر نه ادا دا څه وخت دا خلک نو قرآن دا تاریخ نه دی ذکر کړ ابن جریر د ابن عباس رضی الله عنهما څخه نقل کړی دی چې دا د بني اسرائیلو یو قوم و د وبا څخه د ویرې د وجې چې کلي باندې یو وبا ګډه سو ټول ووتل یو دشتې ته الله تعالی دوی ته ورسوله چې تېښته زما د تقدیره تاسې ته فایده نه کوي نو مړه یې کړل ټول څه زمانه بعد یو نبي په دې لاره راتېرېدی دا یې ولیدل چې مړه دي نو الله چې سوال وکړي چې الله دا راژوندي کړه دغه په دعا الله ټول راژوندي کړل ابن عباس دا وایي نو بني اسرائیلو کې یو قوم او سبب د وتو یې څه و د وبا څخه تېښته دوم قول به دې کې دا دی چې دا بني اسرائیلو کې یو قوم و جهاد ورباندې فرض سو بادشاه یې ورته جهاد وکړئ دوی د ویرې د وجې جهاد ونه کړی بني اسرائیل هغه وخت کې مصر کې اوسېدلو او فلسطین کې عمالقه یو قوم اوسېدی چې مشر یې جالوت نومېده دا ظالمان خلک نو هغوی سره به دوی جنګونه راتلل د بني اسرائیلو بادشاه امر ورته وکړو د قتال د جهاد دوی د ویرې د وجې ونه کړی نو الله تعالی ټول مړه کړل د دې وخت نبي حزقیل علیه السلام اته ورځې بعد دعا وکړه چې الله راژوندي یې کړه نو الله تعالی دوی راژوندي کړل نو یا سبب د وبا څخه تېښته وه یا سبب د جهاد څخه تېښته وه نو په دې دواړو صورت که دا هر صورت صحیح وي خو مقصد دلته حکمت دی چې الله دوی مړه کړو دا سوره بقره کې د مرګ درېیمه واقعه ده موږ ویلي وو سورة البقره کې څلور داسې واقعات الله ذکروي چې دنیا کې یې مړي راژوندي کړي او دا د قرآن کریم د دې مقصد دپاره چې بعث بعد الموت دی چې قرآن دا مقصد بیانوي په څو طریقو په څو قسمه دلایلو سره یو قسم دلیل دا و چې داسې واقعات ذکروي چې دنیا کې الله مړي راژوندي کړي نو دا له هغو واقعاتو څه څویمه واقعه ده درېیمه فقال لهم الله موت الله ورته مړه سو وهم الوف الوف کې دوه ترجمې دي الوف زرګونه که الوف جمع د الف سي یا الوف یو د بل سره مینه کوونکي که الوف جمع د الف سي الف په معنا ده محبت کوونکي دواړه معناوي یې سي حذر الموت د مرګ څخه د ویرې د وجې تښتېدلي وو دا مفعول له دی لپاره د خرجو فقال لهم الله موتوا الله ورته مړه سئ دا امر د موتو څنګه دوی ته وسو د دوی خپل مرګ او ژوند په اختیار کې نو د چا چې یو شی په اختیار کې نه هغه ته د دې امر څه فایده کوي نو تاسې د اصول فقه په کتابو کې ویلي دي چې امر لپاره د ډېرو معنیو لپاره راځي د ډېرو معنیو لپاره یوه په هغو معناو تسخیر ده تسخیر مسخر کول چې امر دا مأمورین مسخر کوي تابع کوي یې ځان نو الله الموت مړه سئ یعنې تاسې مسخر یاست ما د کون د حکمه څخه لاندې یاست زه مړ بس مړ به ټول مړه سو ثم احیاهم بیا یې راژوندي کړل منکرین حدیث چې هغه معجزات د انبیاو نه مني هغوی دلته تحریف کوي هغه وایي دا مرګ نو دا سکته قلبي وه فقال لهم الله موتوا مړه سئ یعنې زړونه ستاسو دې ودرېږي قلبي سکتې په راغلې بېهوشۍ په راغلې ثم احیاهم بیا یې د بېهوشۍ څخه راپورته کړل دا تفسیر نه دی دا تحریف دی دا غلطه ده فقال لهم الله موتوا الله ورته مړه سئ مرګ چې قرآن کې ذکر شي په ډېرو معنی و راځي خبره صحیح ده هغه معنی موږ مخکې ذکر کړی وی خو لیکن مشهوره معنا یې څه وه مرګ او دا کوم موتو موتي عقابي یو سزا الله ورکړه موتو مړه سئ بیا د موت په مقابل کې چې احیا راشي ثم احیاهم راژوندي یې کړل نو دا بیا ښه دلیل دی د دې چې له مرګ څخه مراد څه دی مرګ دی او دا چې سبب د مرګ یې څه یا یې زړونه ور ودرول یا یې چیغه ورباندې وکړه هغه رب ته معلوم دی
وقاتلوا في سبيل الله وجنگیږي د الله په لاره کې واعلموا ان الله سميع عليم پوسی په دې خبره چې بېشکه الله اورېدونکی دی پوه دی من ذا الذي څوک به وي هغه یقرض الله چې الله ته قرض ورکړي قرضا حسنا شایسته قرض فیضاعفه له نو الله تعالی به څو چنده بدله ورکړي و ده لره اضعافا کثیره په ډېرو چندونو سره والله یقبض الله تعالی اخیسته کوي و یبسط او پراخول کوي و الیه ترجعون او خاص و الله لره به تاسې ټول ورګرځول کیږئ مخکې د قتال امر او دلته د اقراض ولې قتال مال ته ضرورت لري نو مال ولګوئ خو د قرض ترغیب چې الله تعالی ورکوي نو صيغه د استفهام وایي او بیا په صيغه د قرض وایي موصوفوي په حسنن سره او بیا وایي فیضاعفه له اضعافا کثیره والله یقبض یعنی په څلورو طریقو په دې آیت کې د انفاق فی سبیل الله ترغیب دی په څو طریقو اول من ذا الذي طریقه د استفهام په دې کې مقصد دا دی چې څوک به وي هغه کامل سړی څوک به وي هغه کامل مؤمن چې دا کار وکړي یعنی دا کمال د ایمان دی څوک په سبیل الله خپل مال ولګي دومره طریقه د ترغیب دا ده یقرض الله چې الله ته قرض ورکړي د صدقې څخه د انفاق څخه تعبیر وکړئ په اقراض باندې او دا مخکې موږ ویلي وو چې انفاق په سبیل الله څخه قرآن کې په څلورو طریقو تعبیر کیږي یوه له هغو څه اقراض قرض به ورکړي قرض باندې ولې تعبیر ځینې وکړئ چې اشاره دې ته شي چې واجب الادا دی ګورئ لکه قرض چې ته چاله راورکې نو هغه سړی چې تا قرض ورکړی دی هغه صالح انسان وي او عادل وي او په واده باندې وفادار وي نو دا قرض واجب الادا ده ته ضایع نه بولې نو دا قرض خو ته رب لره ورکوې چې هغه نه ظلوم دی او نه عدیم دی ظالم نه دی چې در څه ویګرځي او نه عدیم دی چې غریب فقیر وي او نه لري چې درکړي غني دی او سره د غنا عادل دی نو الله تعالی ترغیب ورکو چې دا مال ستانه دی ضایع قرض دی دا بیا دا موصوف کو په حسنن سره قرض حسن کوم ته وایي نو نن درس کې به تاسو ته انشاءالله د دې صفات ذکر شي 15 شرایط چې په صدقه کې پوره شي نو هغه ته ویل کېږي قرض حسن نو تفصیل به وروسته راشي نو بله طریقه د ترغیب څلورم هغه دا ده درېیمه فیضاعفه له اضعافا کثیره څوک به وي هغه کامل رجل نارینه سړی چې د الله په لاره کې قرض ورکړي الله لره فیضاعفه له چې الله تعالی ورکړي بدلې و ده لره اضعافا کثیره په ډېرو چندونو سره ډېر چندونه کم دي نو وروسته هغو ایتونو کې بیان راځي چې یوه روپۍ په څو بدلوي 200 بلکې د دې څه مور ډېرې والله یضاعف لمن یشاء هلته به دا جمله راشي چې الله یې ورزیاتوي څلورمه طریقه ترغیب دا دی والله یقبض ویبسط ای بخیله د بخل د وجې مال مه منع کوه په دې سره ستا مال نه کمیږي والله یقبض ویبسط کمول و پراخول د الله په لاس کې والله یقبض الله تعالی قبض کوي د مال یعنی چا څه یې کموي ویبسط او پراخول کوي چا ته ورډېروي دا میزان د الله په لاس کې د ویرې د وجې انفاق په سبیل الله مه پرېږده له ویرې د فقره له ویرې د دې چې یو څوک به راخبر شي چې مال یې لګولی دی او بیا به سزا راکړي دشمن به راخبر شي بندي به مې کړي والله یقبض الله تعالی قبض کوي د مال ویبسط پراخول کوي د مال یقبض قبض کوي د ارواح ویبسط او پراخول کوي د عمر نو اختیارات دغه په لاس کې و الیه ترجعون او خاص و دې الله ته به تاسو وروستل کیږئ دا پنځم ترغیب دی دې لپاره قرض ورکړه چې د قیامت په ورځ الله تعالی یو په 200 در بدل کړي و الیه ترجعون نو مطلب د دې آیتونو د الله په لار کې سخي سه چې ملائکه دعاګانې درته وکړي حدیث د صحیحینو کې راځي رسول الله فرمایي ما من یوم یصبح العباد فيه الا وملکان ینزلان اره ورځ کې دوه ملکې راځي یوه دعا کوي اللهم اعط منفقا خلفا یا الله چې څوک مال لګوي عوض ورک دنیا و آخرت بله شرا کوي اللهم اعط ممسکا تلفا یا الله بخیل ته مال ورهلاک نو بخل ستا د ځان سره دشمني د ملائک تعالی را شرا کوي او انفاق صدقه ستا د ځان سره دوستي د ملائک تعالی را دعا کوي او نبی صلی الله علیه وسلم سننو کې حدیث دی دا یې فرمایلی دي چې صدقه د مال کمی نه راولي
صدقه په مال کې کموالی نه راول. او سورة الروم کې به راځي یمحق الله الربا ویربي الصدقات، د صدقاتو مال الله ډیروي. نو دنیا کې ستا مال نه کمیږي. ویربي الصدقات ډیروي الله. ډیرول څه مطلب؟ بل به غونه ګټه په دې کال کې ونه کړې لکه ته چې بیا وکړې، ولې تا به زکات ادا کړې، تا به صدقات ځینې ورکړې. ډیرول دا مطلب د بل به په سلو آفتونو کې مال دي، تا به الله د آفتونو څخه بچ کړي. لکه سننو کې حدیث دی پټه صدقه هغه د الله غضب مړ کوي. صدقة السر تطفئ غضب الرب. پټه صدقه ورکول د الله غضب مړ کوي. نو غضب د الله تعالی چې ایستسو حوادث به بیا کم راځي، مصیبتونه به کم درته راځي. او داسې بل حدیث د سننو کې راځي چې پټې صدقې ورکول مؤمن ته نجات ورکوي میتة السوء، د بد مرګ څخه چې بد حالت کې دی مړ شي د دې څخه نجات ورکوي. او داسې بل حدیث کې شدائد و سختی ذکر شوي چې له دې څخه مؤمن ته دا پټې صدقې نجات ورکوي. نو په دې کې دنیا کې هم تعالی را فایده ده او آخرت کې هم. الم تر الى الملأ من بني اسرائیل، په دې آیتونو کې دوه مواقعه دې دوه مواقعې په ذکرولو کې مقصد څه دی؟ چې د ملګرو د کموالي د وجې جهاد مه پرېږدئ او نورې ډېرې فایدې به پکې واورئ. الم تر آیت نه ګورې، الم تره داسې قرآن کې راشي نو په معنا د څه دوه رنګه استعمالي شي. یو قسم استعمال یې دی چې مخکې تر دې بیان علم د مخاطب وي په دې مسله باندې، نو بیا الم تر لپاره د تذکیر استعمالي شي. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تا ونه کتل رب د اصحاب الفیل سره څه وکړل؟ دا واقع ده رسول الله په علم کې وا د مکې د خلکو ځکه نږدې وخت کې تېره سوی و، نو دوی په علم کې وا او الله تعالی الم تر وویل مخکې علم و. او داسې دوم استعمال یې داسې کېږي چې مخاطب ته مخکې علم نه وي لکه دلته الم تره. نو بیا د څه دپاره که مخکې علم و نو الم تره لپاره د تذکیر وي را یادول، که مخکې علم نو بیا الم تره یې څه لپاره راځي؟ تعجب ورکول. تعجب وکړه دا عجیبه واقعه ده. الم تره بریلیان نبي ته علم غیب ثابتوي، دلیل په دې وایي الله تعالی ورته وایي الم تره تا ونه لیدل نو معلومیږي چې نبي دا واقعات لیدلي و، نو دا خو ډېر وختي پېښ شوي دي. نو نبي حاضر و ناظر و، مخکې تر زوکړې هم حاضر و، بعد له وفات خو دوی مني نه، وایي د دنیا څخه جامې کت کړې، وایي اوس هم حاضر و ناظر دی. دا اهل الزیغ دی. اهل الزیغ دې ته وایي چې د قرآن په متشابهاتو پسې ځي او محکمات واضح آیتونه اپرېږدي. څومره واضح آیتونه ستاسې الله تعالی نبي ته وایي ته نه وې حاضر. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. ای نبي ته نه وې د یوسف د ورونو سره علیه السلام چې دوی دغه په خلاف باندې مکر کوي، ته هلته نه وې حاضر نه وې ګوره. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، ته له دوی سره نه وې چې کله د مریمې په کفالت کې د زکریا علیه السلام او د نورو خلکو سره خصومت وشي، چا ول زه کفالت کوم، چا ول زه، بیا یې قرعه اندازې وکړه، قلمونه یې اوبو ته واچول. وما كنت لديهم، ته هلته نه وې. وما كنت ثاويا في اهل مدين، دا د اهل مدین قصه چې ما درته وکړه د مخکنو انبیاو قصې. وما كنت ثاويا، ته هلته نه اوسېدې، ته هلته حاضر نه وې. څومره ډېر آیتونه دي حاضر نه وې. د مرګ بعد هم حاضر نه یې. انک میت و انهم میتون، ته مړ کېدونکی خلک به هم مري. امر الله ورته کړی دی قل ورته وایه نبي لو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. زه په غیبو نه یم خبر، که په غیبو خبر وای ما به ځان ته خیرونه ډېر کړي وای وما مسني السوء، او ما ته به تکلیف نه رارسېدل. نو مخکې آیتونو څه معلومه شوه چې نبي حاضر و ناظر نه دی. دا رقم آیت چې دا اوس مې درته وایو نبي عالم الغیب نه دی. نو هغه محکمات پرېږدي او په دې متشابهاتو پسې چې معنا یې واضحه نه ده راځي، نو دا ټول اهل الزیغ زړونه یې کاږه دي. د الم تره دا مطلب نه دی چې تا ونه لیدل، ته خو هلته وې په سترګو دې ولیده، څنګه واقعه وه، دا یې مطلب نه دی.
ما د ټول دوه قسمه استعمال راځي یو داسې د مخاطب مخکې علم یې ور باندې لکه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نو بیا د تذکر او د رایادولو دپاره بل داسې مخکې علم نه نو بیا لپاره د څه تعجب دپاره او رؤیت په معنا د رؤیت قلبي سي علم دی الم ترى یعنی الم تعلم آیات نه پو یعنی نه پو خو اوس ځان پوه که دا د تعجب واقعه ده الى الملأ من بني اسرائيل ایا ستا علم نه دی رسېدلی و جماعت د بني اسرائیلو لره من بعد موسی د موسی ته وروسته ملأ جماعت ته وایي ملأ ولې ورته وایي د ملء څه د ملء ډکوالي ته وایي نو جماعت چې کله یو ځای وي او مکان ورباندې ډک یا په دې وجه ملأ ورته وایي د عربو عادت دا دا ګودرونو ته چې به ولاړو نو یو د بل مشکزې به ورډکولې د ملء څه نو دې ته به ملأ ویل کېدو یا په دې وجه ملأ ورته وایي چې دوی خیر رسان خلک وو نو د منافعو څه به ډک وو یا ملأ په دې ورته وایي که بد خلک وي بد خلک وي خو مشرانو ته وایي ولې مجلس په دې ډک معلومیږي مشر دی مشر په مجلس کې ناست مجلس ډک په معلومیږي او که نه مجلس تشو خالي معلومیږي یا ملأ د الله په نعمتونو باندې ډک من بعد موسی بني اسرائیلو کې او د موسی څخه وروسته د موسی علیه السلام څخه وروسته دا قوم راغلی دا مصر کې اوسېدل او فلسطین کې د دوی دشمنان اوسېدل عمالقه د یهودیان چې اوس دعوې کوي چې فلسطین زموږ دی په تاریخ کې دروغ وایي د دوی څه مخکې دا دغه پکې اوسېدل د جالوتیان د دوی نو او د هغوی څه مخکې دا د مسلمانانو ابراهیم علیه السلام پکې اوسېدی د ده په نوم ښار دی الخلیل ابراهیم علیه السلام خو مسلمان د مسلمانانو نبي او په اسلام یې وصیت کړی اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملکا نو د دې قوم د بني اسرائیل چې مصر کې وو دشمنان یې عمالقه په فلسطین کې ول هغوی حمله ورباندې وکړه او دوی یې ووژل 440 تاریخي روایات دي چې دومره ماشومان یې ځینې مریان کړل او دوی یې پسې واخیستل او هغه صندوق یې ځینې یوړی چې په هغې کې تورات د هغه صحیفې پرتې وې د موسی او د هارون علیهما السلام آثار پکې پراته ول دا یې ځینې یوړی نو دوی په سخته پریشانۍ کې ول خپل نبي ته رالو چې بادشاه وټاکه امیر وټاکه چې موږ د هغه تر قیادت لاندې جهاد شروع کړو نبي یې څه نوم دی شمویل اذ قالوا لنبي لهم کله چې دوی وویل خپل نبي لره ابعث لنا ملکا موږ ته وټاکه یو بادشاه نقاتل فی سبیل الله چې موږ وجنګېږو د الله په لاره کې قال ورته ویل نبیه هل عصیتم هل په قرآن کې چې راشي کله په معنا د استفهام وي لکه هل انبئکم هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم سورة الصف کې چې راځي هل ادلکم هل په معنا د استفهام دی اے نبی ورته وایه ایا زه یو پایدمن تجارت در ونه شیم دوم هل په قرآن کې په معنا د قد راځي قد تحقیق لکه هل اتی علی الانسان حین من الدهر یقینا په انسان باندې د زمانه راغلی اوس د هیڅ شی نه دریم هل په قرآن کې په معنا د نفي راځي فهل علی الرسل الا البلاغ المبین نشته په رسولانو مگر صفا صفا تبلیغ هل په معنا د نفي دلته هل په معنا د قد نو کله چې دوی خپل نبي ته وویل بادشاه وټاکه چې قتال ورسره وکړو قتال د هغه تر قیادت لاندې وکړو فی سبیل الله د الله په لاره کې قال ورته ویل نبیه هل عصیتم یعنی قد عصیتم یقینا تاسو نږدې یاست ان کتب علیکم القتال که قتال په تاسو باندې فرض کړی شي الله تقاتلو و دې ته ور نږدې یاست چې تاسې به یې ونه کړئ قتال به پرېږدئ بې صبره بسئ نبي ولې دا خبر ورته وکړه ځکه د دوی مخکني ګناهونه ور معلوم دغه ګناهونو د وجې دا دشمن الله ورباندې مسلط کړی نو اوس هم هغه ګناهونه در پکې شي توبه مو نه دی ایستلی کېدای شي بیا شاته شئ